رانو دوستانو رونو پتیر جمعه میرا تا د مانزه باره کې خبره کړې وه چې مونځ د الله رب العالمین د طرف نه یو اهم عبادت دی او په مسلمان باندې 5 وخته فرض دی د دین ډېر احکامات په موږ او تاسو باندې لازم دي خو د مونځ یو عجیبه شان دی او یو عجیبه مقام دی او زه بعضې وخت خبره کوم او دا مې په تېره جمعه ویلي چې الله رب العالمین لاین آف آرډر دی سید الرحمن حجی صاحب فیصله ختمی فیصله وي دا الله یو ظلم موږ ته دا کافي و چې دا کار کوه لکه روجې متعلق یو ځل موږ ته ویلي روژه نیسه دا د ټول مسلمانانو روژې نیسي حج موږ ته یو ځل ویلي دی چې پتا باندې لازم دی حج بکې مسلمانان حج کوي علی هذا القیاس د مونځ باره کې چې خبره راله نو د اهمیت ته ګورئ چې په قرآن عظیم الشان کې تاسو سما په تېره جمعه ویلو چې اشارتن 200 کرتا او صراحتن بالکل کلیر کټ چې ورته تاسو وایئ دا 2 او یا کرتې په الله په قرآن کې موږ ته وي چې مونځ کوه مونځ کوه مونځ کوه دا الله یو حکم موږ له کافي خدا د دې خبرې اهمیت دی چې ګورې مونځ ډېر اهم عبادت ډېر لوی شان والا عبادت دی او دا مې مرته په تېره جمعه ویلو چې ټول احکامات د الله د طرف نه په موږ فرض دي په ذریعه د جناب محمد رسول الله خو دې کې منځ کې واسطه حضرت جبریل الله به جبریل ته ووایي چې یو صدا وحی رسول الله مبارک لا حج مې فرض کړ زکات مې فرض کړ روژه مې فرض کړه نور اعمال مې فرض کړل دا به جبریل دا الله نه راوړل او مونځ هغه عبادت دی چې رسول الله مبارک براه راست د الله نه په معراج کې راوړل دې کې واسطه نشته د دې نه اندازه تاسو ورو لګوي چې دا څومره لوی شان او څومره لوی مقام او څومره لوی مرتبه لري نو په تېره جمعه مې د دې د وجې د دې بیان کړی و چې دا مونځ ورې اهم عبادت دی دا مونږ سره لوبې ټوکې مه کوئ او که سړي مونږ سره لوبې ټوکې وکړي نو د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې مې راته 15 نقصانات د هغې ښولو چې 15 قسمه سزا به الله درکوي شپږ په دې دنیا کې 3 چې کله د دنیا نه رخصتېږي د ځنکدن په وخت کې عذاب 3 بیا په قبر کې او 3 چې بیا د قبر د پاسي د دې 15 خبرو بیان مې راته په تېره جمعه تفصیلا کو چا اورېدلي وي په دلته او یا د دې انډیټ په ذریعه ما راته ویلي دا د دې د وجې چې دا زموږ په دې زړه کې د دې اهمیت پیدا شي نن زموږ ورونو زه به ډېر بدقسمتي د خپل ځان او د دې ولس وګڼم چې د مونځ اهمیت ورو ورو زموږ د زړونو نه وځي دا ډېر لوی نقصان دی نو الله دې د دې نقصان نه موږ او تاسو بچ نو مونځ خو یو د الله رب العالمین د طرف نه یو اهم حکم دې موږ دی کوو دویم نمبر یو خبره عجیبه دا وره چې د دې مونځ په د الله د طرف ته خو په موږ حکم دی خو د دې مونځ په ذریعه به ته رب ته رسې دا د رب سره یو عجیبه تعلق دی حدیثو کې راځي خیر زما موضوع نن بدله د یو اهم عبادت باره کې خبره کومه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دی کله چې به سخت تکلیف را رسېده کله به چې یو غټ امتحان کې راغی نو دا په بخاری مبارک کې حدیث دی اذا حسبه امرا فزع الى الصلاه کله چې به رسول الله ته سخت تکلیف راغی فزع الى الصلاه فورا به مونځ ته متوجه او هغه مونځ به د هغه د دنیا او د آخرت څومره ستونزې وي د هغې د برکته به الله لري نو زما عزتمند ورونو مونځ یو اهم عبادت دی خامخا په مسلمان باندې لازم دی او مسلمان به کوي بیا مې تاسو ته دا ویلو چې زموږ مسلمانان خو مونځونه الحمدلله بعضې کوي خو چې د دې کوم مونځ مقصد دی هغې کې موږ نه حاصلو
چې کوم د مونځ هغه مقام دی هغه زمونږ په دې زړونو کې نه کینی، کوم د مونځ هغه فیدې دي هغه مونږ ته نه رارسي. د هغې وجه څه ده؟ نو تاسو ما په تېره جمعه ویلو چې د هغې لویه وجه دا ده چې زمونږ مونځونه صحیح نه دي، زمونږ د مونځونو الفاظ صحیح نه دي، زمونږ د مونځونو افعال صحیح نه دي. د دې د وجې مونږ مونځونه کوو او هغه فایده نشو حاصلولی. نو ګلجي صاحب د پښتو کې دا پښتانه ډېر ښه متلونه هم بعضې وخت کې کوي او دا متلونه بالکل د شریعت مطابق هم وي. دا پښتانه یو متل کوي وایي هندو ستړی خدای ناراض، هندو ستړی خدای ناراض. نو موږ منځونه کوو هغې مقصد ته نه رسو، چې هغې مقصد ته نه رسو نو موږ هغه د مونځ هغه فایده موږ ته میلو نه شوه، د مونځ چې کوم هغه شان دی هغه موږ ته میلو نه شو. نو زما عزتمندو، نو زما د خبرې مقصد دا دی چې مونځ به کوو خو په صحیح طریقه به کوو. صلو کما رأیتمونی، رسول الله مبارک په صحابو ته وی مونځ کوئ او ما ته ګورئ، زما سي مونځ وکړئ. نو چې زما سي مونځ وي سید الرحمن حاجي صاحب، نو بیا به دقه مونځ الله په قرآن کې وی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، دا مونځ به دی بیا د تمامو ګناهونو نه ساتي. خدای دې زمونږ او ستاسو مونځونه صحیح. بیا وروڼو دې مونځ ته چې مونږ ودرېدو الله سره رازداري ده، الله سره خبرې دي. د هر د مونځ د رکن یو عجیبه شان دی، یو عجیبه مقام دی. ثنا چې مونږ ته تاسو ته پښتو کې دا سبحانك اللهم وبحمدک وایي، د دې ثنا خپل یو شان دی او د دې ثنا باره کې ما په تېرو جمعو کې بیان کړی دی، په دې نېټ ته بیا وورئ. ثنا د هغې هغه الفاظ، د هغې هغه معنا، دا مې پوره تفصیل سره ویلې ده. بیا د دې ثنا نه پس صورت فاتحه ده. د دې صورت فاتحه باره کې مې یو 4 جمعې راته بیان کړی دی. دا د مونځ هغه خبرې دي چې دا الله سره یو عجیبه راز دی، راز. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به وی کله چې ویمه چې الله ما سره خبرې وکړي، واګوله چې الله ما سره خبرې کوي، زه دا غواړم چې الله ما سره خبرې کوي، نو زه د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کړم. دا د الله خبرې دي ټولې، قرآن عظیم الشان د الله خبرې دي، نو دا داسې چې الله ما سره خبرې کوي. او کله چې زما دې زړه کې راشي چې زه الله سره خبرې وکړم، قرآن چې ویم خو الله ما سره خبرې کوي، او کله دا ویم چې زه الله سره خبرې وکړم، نو زه په مانځه کې ودرېږم. دا مونځ الله سره یو عجیبه رازداري ده، یو عجیبه خوند دی، یو عجیبه مزه ده پکې. نو سورت فاتحه چې وی او په صحیح شان باندې وی، اول د الله رب العالمین خپل صفات بیان کړي، الحمدلله رب العالمین. په دې الحمدلله رب العالمین می تفصیلا یو جمعه بیان کړی، الرحمن الرحیم باندې می یو جمعه تفصیلا بیان کړی دی. بیا وی الرحمن الرحیم، بیا وی مالک یوم الدین، بیا وسره یو وعده مو کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تاب عبادت کوم او خاص تانه به امداد غواړم. نو بیا خپل مدعا رب ته دغه کې چې یو چیز غواړم، یا الله څه غواړې؟ وی اهدنا الصراط المستقیم، خدای د هدایت لاره غواړم، صراط مستقیم غواړم. کوم صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیهم، هغه لار چې تا په انعام په کومو خلکو کړي د هغې خلکو لاره غواړم. غیر المغضوب علیهم، د ګمراهو د ضالین چې کوم ګمراه دي او کوم باندې غضب شوي دي، خدای د هغې لارې نه مې وساتي. امین، دا دعا مې خدای قبوله کړي. یارونو ما خو بس یو پریشمان دې شروع کړی د قسم دی کو د مونځ په مقصد کې د مونځ عجیبه ښکلې کلمات دي. نو الله ارمان چې د مسلمان په زړه کې دا په صحیح طریقه باندې کېناسته، دا رب سره یو عجیبه رازداري ده. بیا صورت وې د الله رب العالمین د قرآن ښکلې تلاوت وکړي، بیا رکوع سر ښکته کړي، بیا سجدې له لاړ شي، بیا په اخري قاعده کښېني او الله ښکلې صفات بیان کړي او پکې د رسول الله ښکلې د هغه ګوي مو کې چې زه د هغه رسالت منم او محمد د الله رسول دی او زه بنده دی. دا قسمه مونځ چې وي دا به فورا الله هم قبلې او الله سره یو عجیبه رازداري ده. په دغې د مونځ په دې ارکانو کې نن وورئ
یو رکن دی چې هغې ته وایي سجده. دا سجده چې موږ په دې ځمکه باندې دا خپل تندی راوالو او رب ته یې ولګو. نن راته د سجدې باره کې خبره کوم، او که نن زما دا بیان تاسو د سجدې واورېده، یو خبره واورئ او حقیقت هم په دې زړه کې کښېنو چې واقعي د الله په جناب کې د دې سجدې خو ډېر لوی مقام دی، د دې سجدې خو ډېره لویه مرتبه ده. نو بیا به وې چې خدایه کله به سجده راځي چې زه دې خپل رب ته ولګو دې لمونځ کې، خو چې ستا په دې زړه کې د دې هغه اهمیت کېناسته، ستا په دې زړه کې د دې هغه شان کېناسته، ستا په دې زړه کې د دې هغه مقام کېناسته، بیا به وې چې خدایه پاکه زما اوس څه دغه دی چې زه زر دې سجدې له لاړ شم، زه دې سجدې له لاړ شم. دې سجده کې بیا دومره کمال دی. رسول الله یو شپږ احادیث ته ویمه د وخت د کمي د وجې دقه شپږ احادیث هم کو تاسو په دې زړه کې کینوله، دا سجده به هم راله خوند درکوي، دا مونځ به هم راله خوند درکوي، او الله سره به یو عجیبه ستاسو رازداري وي او یو عجیبه خوند او مزې سره به لګیا یې مونځ به راله بیا خوند درکوي. لومبې خو چې کله تاسو دې سجدې له لاړ شئ، دې سجدې نه خو یو خبره ته د هغې نه مخکې کوم او دا لږ په دې ذهن کې کښېنوي او دا ډېره ضروري خبره ده چې سجده هغه عبادت دی، هغه عبادت زمونږ په شریعت کې دا یو خبره یاد وساتئ، او دا تقریر برله رستو خوند هم درکوي او دا برله منظم درکوي، خو چې دغه خبره په دې زړه کې سمه محکمه کښېنې، داسې محکمه یې کښېنې چې د دې خبرې نه ګورې ستا یو ذرم ګورې ذهن اخوا دې خوا لاړي. سجده هغه عبادت دی چې دا به د رب نه علاوه بل چاته نه لګي، د رب نه علاوه به دا تندی بل چاته نه لګي. دا زمونږ د دې شریعت یو اهم اصول دی، یو اهم حتی په مخ د کائنات کې دا الله نه پس چې کومه مرتبه ده هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صریح الفاظ باندې خپل امت د دین منې کړی دي سجده به صرف الله ته کوي. بعض شریعتونو کې سجده جایز وه، لکه آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې ده. دغه شان په قرآن شریف کې د یوسف علیه السلام واقعه ده او خپل پلار ته انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین. بهر کې هغه موضوع ته دی وخت زنه چلم، خو دا په دې ذهن کې دا خبره کینوي چې دا رب د علاوه به سجده چاته نه کوي. زمونږ دا خلک دا بلګیای سجدې به بعضې خلکو ته کوي، بعضې پیرانو ته به کوي، بعضې قبرونو ته به کوي. دا زمونږ په دې امت کې داسې خلک شته، خصوصا زمونږ په دې بر صغیر کې، پاک و هند کې، پاکستان او هندوستان کې، او زیات تر دا ګن په هندوستان کې پروت دی چې اکثر خلک لګي پیرانو ته مقبرو ته دا سجدې کوي. دا قطعا حرام دي. دا پښتنو خبره په څلور مذهبه حرام دي بل چاته سجده کول، سر به هم نه ټیټی بل چاته، دا سر به صرف رب ته ټیټي. نو یو خبره خو دا ذهن کې کښېنوې چې د رب نه علاوه به دا سر چاته هم نه ټیټوې، او نو کو دقه سوچ، دقه فکر او په دقه ایمان او په دقه اخلاص ته رب ته سجده وکړه، د دې سجدې بیا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام، د دې سجدې د الله په جناب کې ډېره لویه مرتبه. تر دې پورې اوس واوره دا حدیثو کې باقاعده راغلي دي. لومړی دا حدیث واوره، کله چې انسان دا سجده وکړي دی رب ته او دا عزتمند تن دی، دا سر ډېر عزتمند دی ځکه لوچک هم پیدا کړی، دا سر هېڅ شي ته نه ټیټېږي. تاسو ګورئ واګولې دي صاحب چې دا ځناور ته ویني، یا دا پرندې ویني، یا دا چرندې ویني، یا دا درندې ویني، دا ټول چې خوراک کوي دوی دا سر ټول خوراک کوي. ستا سر له الله دا شان ورکړی چې دا ور چاته به کېږي نه، ته نوړی راوالې او سر په خپل ځای د خولې ته ځه.
دا چرته چاته دا چې ټیټیږي نو صرف اوس پته به د جمعې په دې وخت کې رب ته دی دا به رب ته صرف دی نو دا د دې سجدې د الله په جنت کې څومره مقام دی دا ما ته ګوره دا یاد ساتي دا رسول الله دا ټول احادیث او حوالی مې لیکلي دي چاته پکې څه قسمه دغه زبرت راغی بالکل باقاعده د بخاری او د مسلم او د ترمذی شریف ټول حوالی مې لري نو کله چې انسان سجده ولګي او د خپل تندې راوالي او د رب ته پسمکو لګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان سره مناسب ده ما ته ولګ متوجي کیږي څنګه چې د الله شان سره مناسب ده دې چې دا سجده دا تندې راوالي او په دې ځمکه ولګي نو دا د حدیث الفاظ دي لکه د چې د رب العالمین په خپل کې خپل سر دا رب شان تا ګورا دا رب مقام تا ګورا وما قدر الله حق قدره دا الله ډیر وی شان دی کفارونه پیژن دا الله ډیر وی مقام دی دا الله ډیر وی طاقت دی او تا دا خپل سر راواغشت او دا رب په قدمونو کې دی دا د حدیث او الفاظ دي دا حدیث او الفاظ دی نو کله ته چې سجده ولګې الله ته نو دا په دې ځل کې راولا چې زما خو پیغمبر وای چې دا داسې شو لکه چې تا خپل رب ته په خپل هغه په خو کې دا خپل تندې ولګا نو سوچ کاو فکر کاوه دا ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مرتبه ده او دا ډېر لوی د خوند او د مزې دغه دی بیا ورو ما ته وګوره هر سړی وی چې الله زما محبوب ذات دی الله زما محبوب دی الله ته زنی زدیشم او د الله د قرب ذریعہ جوړ شم د دې لپاره بس چل کو نو راوا بل د رسول الله مبارک د دې حدیث ابن طلحه دا یو تابعی تیر شوی دی تابعی هو وهب له سپیدنه تابعی دی چې صحابي دی صحابي دی ته وی تابعی دا تابعی ابن طلحه یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آزاد کرده غلام او داغه نوم حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ اول غلام بیا رسول الله مبارک آزاد او د رسول الله مبارک غلام بیا رسول الله مبارک آزاد نو دی ول یو ځل راغی چې دی ول یو ځل راغی دا ثعبان نو دا ابن طلحه دی ثعبان ته وی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زندگی تیرا کړی او جون دې تیر کړی ما ته یو داسې دا عمل وخایا یو داسې دا خپل خبره وکړه چې تا په خپل سترګو لیدلې می او تا په خپل غوږو لیدلې ما ته لږ متوجه شه ابن طلحه حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر وکړه نو حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنہ دا څه غلی شو او سر یې ښکته کړ دو ته بیا وی دا خبره دی ابن طلحه چې ثعبانه ما ته داسې یو عمل وښایه چې تا د رسول الله مبارک لیدلی وي او هغه تا ته ویلي وي نو دا سر بیا ښکته کړی دی نو په دریم ځل یې ورته بیا وی داسې یو عمل راته وښایه نو حضرت ثعبان بیا سر اوچت کړ رضی الله تعالی عنہ وی ستا جوړې دا مقصد و چې په دې خبره باندې غلی شو خو چې تا دا خبره ما ته وکړه نو ما ته هغه منظر را یاد د رسول الله مبارک دا وخت وی هغه څه منظر وی دقه شان بعینه چې دا تا ما ته کم تپوس وکړ دقه شان تپوس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وکړ چې یاره انسان چې الله ته نږدې کېږي او د الله د نزدېکت ذریعه جوړېږي نو دې کوم داسې عمل نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې په الله ته نزدېکت غواړي او د الله محبوبیت غواړي او د الله رب العالمین ته ځان خوښ غواړي او رب العالمین ته د قرب ذریعه غواړي چې هغه کومه ذریعه ده چې زه په الله ته نږدې شم زه په د الله محبوب جوړ شم دې خبرو ته ګورئ لږ د زړه په دې غوږو باندې وکیل دا بر ډیره لوی فائدہ درکړي
وی دقه بعینه دا سوال ما د رسول الله مبارک نه وکړ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې دا غواړي چې زه د الله محبوب وګرځم زه د الله خوښ وګرځم زه د الله ته نږدې شم د داسې عمل تپوس کې نو د داسې عمل دپاره یو عمل دی چې هغه تا وکړو نو ته به د الله محبوب د الله قرب او الله به دې نزدېکت شروع کړي وایي څه وعلیکم بکثرة السجود رب ته ډېرې سجدې رب ته ډېرې سجدې کوه دا به د رب د قرب لویه ذریعه وي تاسو ټول دا غواړئ زه به د دنیا دا دغه وکړم چې یو ښکلي انسان وي نیکعمله انسان وي بزرګ انسان وي عالم انسان وي هر سړی وي چې یاره زه دې ورنږدې شم زه دې ورنږدې شم اوس رب د رب شان د رب مقام د رب مرتبه ووایه چې زه دې رب ته نږدې شم زه دې د رب خوښ بنده جوړ شم الله دې ما سره مینه وکړي د الله د مینې لویه ذریعه هغه دا ده چې رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه رب ته ډېر زیات ورنږدې کېږه رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه دا به ستا دپاره د الله د قرب لویه ذریعه ګرځي او بعینه هم دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد له په دې اخرې حصه کې پاڅېده په دې اخرې حصه کې پاڅېده ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنه به په کوڅه کې ناست نو چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاڅېدو وخت شو نو ربیع ابن کعب به څه چل وکړه ما ته متوجه شي ربیع ابن کعب به داسې چل وکړه چې دقې وخت کې د تهجد دپاره د څه ضرورت دی هغه به د ټول اویلیبل کړل ټول به مهیا کړل ټول به یې لکه بالفرض زه وایم بالفرض وایم لکه لوټه اوبه تولیه صابون جانماز دا به هر څه ریډي چې دا به هر څه ریډي رسول الله مبارک په ډېر خوشحاله شو سړي ته هر څه اویلیبل وي یو څه او په اسانه باندې د هغې هغه حصول کې سړی خوشحاله شي دا به هره شپه د ده د عملو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم در رحمت په جوش کې راغی او ربیع ابن کعب ته وایي ډېر لوی خدمت کې ډېر لوی خدمت کې وایه د دې خدمت صله څه غواړې دې خبرې ته لږ غوږ کېږه وی ربیع ابن کعب د دقې دپاره لګیا و چې یو ځل دا د رسول الله مبارک دا رسالت دا په جوش کې راشي او دا خبره وکړي څه غواړې ربیع ابن کعب سل تعطا نن چې ته څه غواړې تا ته ومیلاوي رسول الله مبارک دا مقصد چې زه دې به مال غواړي دې به کور غواړي دې به بیبي غواړي دې به نور د دنیا سہولیات غواړي زمونږ استاد چې کوم دا سوچ دی ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ډېر هوښیار او هوښیار به ولې نو د رسول الله مبارک صحابي نو د ډېر سوچ نه پس رسول الله مبارک وایي د الله رسوله چې څه غواړم خبراله راکې وایي چې ته نن څه غواړې هغه به تا ته میلاوي وایي د الله رسوله ستا په خولې ستا په ژبه ستا په زړه زموږ ایمان دی چې ته څه وایې هغه به بلکل کېږي خو دا صرف د خپل عین الیقین او حق الیقین دپاره خبره کوم چې هغه به راته میلاویږي ویا اته جانه وره وی اسألک مرافقک فی الجنه وی دا غواړم چې په جنت کې ستا ملګری هلکه زبردست سوال یې وکړه وی اسألک مرافقک فی الجنه وی دا الله رسوله دا غواړم چې څنګه دلته ستا په خدمت کې لګیا یم دغه شان چې جنت کې ستا سره یو ځای دې خبرې ته به لږ غوږ ایږدی ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی ربیع بن کعب بل څو غواړي نه یا رسول الله دا غواړم ستا مرګتیا په جنت کې غواړم ستا مرافقت په جنت کې غواړم ستا خدمت په جنت کې غواړم رسول الله مبارک وی بل څه وایي نه اے دا الله رسول دغه غواړم وی ما ته متوجه یې کنه وی ذا الله رب العالمین برل زما دا مرافقت زما دا مرګتیا زما دا گاونډیګیرت جنت کې درکې خو دلته ما خو ته اے رسول الله مبارک جوامع الکلم جوامع الکلم څه ته وایي زه راته د عربي هغه لفظ نه یم په هغې تاسو نه راسئ زه به راته پښتو کې یو د هغې معنی وکړم پښتو کې به تاسو پوره پوهیږئ
رسول الله مبارک جوامع الکلم دا مطلب چې سمندر به وای په کوزه کې بانداو سمندر به په کوزه کې بانداو او د رسول الله مبارک دی خيارتیا ته ګوره چې دا خو د پاره یو خبره شو ټیک ته زبتا ترې چې ته زما په جنت کې مرګري شي زماغه دوستی ستا شو زماغه خدمت ستا شو دا خو یوازې وطن نه کې کنه زما خو ډېر لوی امت ته چې ټول ته دا خیر ورسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي چې کو دا غواړي چې زما په جنت کې زما مرګري نو علیکم بکثرت السجود مرګري ډېر سجدي الله تکوا جنت کې به زما مرګري علیکم بکثرت السجود دا د حدیث او الفاظ دي دا دي لیکلي نو زما استاد لپاره یو لار خالی کړه چې رب ته ډېر سجدي کوا رب ته د خپل تندې لګوا د دې تندې د برکت به الله رب العالمین په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه برګتیا هغه داغه مرافقت هغه به الله رب العالمین په جنت کې نو زما عزت مند ورو سجده هغه د الله رب العالمین کل عبادت دی سجده د الله رب العالمین ته د نزدېکت او رسول الله مبارک ته د نزدېکت هغه ذریعہ ده چې دا ته دنیا کې په بل څه ذریعہ باندې نه ملاويږي په دغه سجده باندې ملاويږي نو رب په سجدې ډېرې لګوي ډېر زیات می مقام لري ډېر زیات لوی مرتبه لري رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې ناسو د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی دا برته دا یو خبره دی ذهن کې کېږي چې د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی او څومره لوی مرتبه ده او دا کائنات څنګه قائم دي ګوره رسول الله مبارک مسجد نبوي کې ناشته دي کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راځي او دا د مازیګر د اخیری وخت دی یعنی نور څه چل کیږي وایا نور ډوبېږي نور پروزي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری ناس او داسې نور صاحب الناس وې دا الله رسول دا انور چرته لاړ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتفرمای نور په دغه مشرق نه راوږي جو په دې مغرب باندې پروت موږ دا مشاهده کو او چې کله دا د مشرق نه را روان شو دی مغرب باندې پروزي نو دغه وخت کې وې دا انور الله ته سجده دا د حدیث او الفاظ دی ګوره ها دا ته د حدیث او الفاظ دا انور الله رب العالمین ته سجده نو چې سجده کی نو بیا په سبب له ور بیا په سبب بیا نو بیا سجده کی نو بیا نو بیا سجده کی نو بیا د دغه سجدي د برکت دی خيږي او راکوږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری ته وی یو وخت بدا سراج چې الله به دوی سجده نن مکوا نن چې په کم ځای پری وتی د دې زینب راکی بخاری مبارک کې الفاظ په کم ځای پری وتی د دې زینب راکی سجده مکوا نو آیتی مرجانا چې دور د قبلین راوخته نو د سوق وبشو د قیامت شو سجده ونکړه نو قیامت واقع دا سجده دی پر راته ما چې دا سجده زمونږ د دنیا د بقا ذریعہ ده دا ته چې رب ته سجدي لګې دا ستا د دې دنیا د بقا ذریعہ ده په کوم ورځ رب ته سجده بند شوه په دغه ورځ به قیامت په دغه ورځ به قیامت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتداو او داخلي حدیث راته مدا مال خوندم را کوي او مزم کوي ډیرا او تاسو به د یو سجدي پتو لګی چې د یو سجدي د الله رب العالمین په جناب کې د الله رب العالمین په جناب کې کم مقام دی او کم مرتبه بخاری مبارک کې دا حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل د صحابه په مجلس کې ناست دی او مدینه منوره ده او د سوارلسمې سپوږمۍ داسې اوچته راختلې ده نو تاسو دی الله رب العالمین مدینه منورې ته بوتلو زما په خیال پیسې لګي امین هم ډېر په شوق نه وي ورې دا راته یو خبره ویم دا راته یو خبره کوم دا دې ذهن کې کښېنوي
زه په منبر د رسول ناس په اودس کې مې بلکې غسل هم کړی دی الحمدلله ډېر مرګونه به د رب د بیت الله د دیدار غواړې دا نه په دولت ته نه په جیداد ته او نه په دې دغه د چې دا بدل دا محض د الله په فضل او په رحمت باندې د خدای په ذات مې د قسم دلته زما حاجیان صاحبان ملګري لاس موږ ته مرګرو داسې کسان په مکه مکرمه کې خولي دي وې د دوی 13 کاله وشي دا بیت الله نه دی په مکه مکرمه کې دا ته چې دا فقیر دا الله دا به رب ته دقیقه کعبې ته بوځي نو کعبې ته یا د رسول الله مبارک دربار ته تک دا محض صرف د الله په فضل کېږي نو رب العالمین دې موږ ټول حرمین شریفین ته بوځي دا کشن پښو ته وایي مدینه منورې ته چې سړی لاړ شي نو د مدینه منورې د فضا ډېره زیاته ښکلې صفا ده مزېداره صفا ده نو دا سپوږمۍ پکې ډېره ښکلې پلقېدونکې ښکاري اوس هلته دا لایټونه دي لایټینګ انتظام دی نو داسې دغه خو چې کله ته تیاره ته لاړ شي بیا به تا ته پته دا منظر ما لیدلی ډېر ښایسته مزېدار منظر نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ملګرو ته وایي وایي دې لیلة البدر ته وګوره دې سپوږمۍ ته وګورئ وایي تاسو ته پکې څه دقت څه مشکل راته ملاویږي د دې په کتو کې وی نه د الله رسوله هېڅ مشکل هم نه ملاوي موږ یې ښکلې کلیر کړ چې ستاسو ته په انګلیش کې او په اردو کې وایي بلکل صفای وي ما ته وګورئ وایي دا څنګه چې تاسو دا سپوږمۍ نن داسې ښکلې او صفا وینې او چاته هم دا دغه چې ته لږ دلته خو چې موږ کینو چېرته داسې یو جلسه وي یا یو فنکشن وي یا څه دغې نه هغه لکه تاسو کښېنئ دا مخکې کښېنئ او چغې او سورې وي ښکاري نه نه سپوږمۍ ته چې ګورې دا چاته هم تکلیف دي ټول ورته ښکلي دي وایي دقه شان چې څنګه تاسو سپوږمۍ ته ګورئ دقه شان به د رب دیدار ته هېڅ چاته به پکې دقت کوي بیا ورته نور یاد کړه وایي دې نور ته وګورئ دقه شان چاته به هم دقت او چاته به هم دغه نه وي رب العالمین چې د دې نعمت نه محروموي نو هغه څوک به محروموي چې چا عبادت د انور کړی دی چا عبادت د سپوږمۍ کړی دی چا عبادت د بوتانو کړی دی چا عبادت د قبرونو کړی دی دوی به د رب دیدار نه کوي خدای دې د دقې نه وساتي الله دې د دقې چې کوم دا معبودان باطله دي الله دې د دې د عبادت نه وساتي نو د رب دقه شان دیدار به کوي اوږد حدیث تقریبا دا چې په بخاري کې ګورو ډېر اوږد دی خو دا وخت هم د نشته زه تاسو ته صرف هغه ماخذ راوباسم بیا به الله رب العالمین فیصله وکړي جنتیان به جنت ته لاړ شي دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي کم کفار دي بعضې به پکې تیمورجانه مسلمانان هم خو دا د اول دعا کې چې الله د دقې کیفیت ته موږ او تاسو وساتي بعضې به پکې مسلمانان هم جهنم ته لاړ شي د بعضې ګناهونو د وجه نو چې جهنم ته لاړ شي الله به ولې جهنم کې سزا ورکوي ما ته ګورئ چې الله رب العالمین ولا جهنم کی سزا ورکړي نو چاله به بالفرض و تقدیر رسول الله مبارک داغه حدیث هغه ماخذ هغه نتیجه را تزر او باسم لکه د دنیا مطابق چاته بشپږ میاشتې عذاب ملو چاته بکال ملو چاته بدوا کال ملو چاته بدرې کال ملو چاته به یو ساعت ملو شي او څوک په پکې پراته وي الله به له سزا ورکړي ما ته وګورئ ما ته یو عجیبه خبره راته کوم وی ورو به الله رب العالمین دا مسلمانان روباسي د جهنم سزا به ورکړي دغه خپل ګناهونو دغه زنا دغه ګناهونو دغه نور دغه هغه سزا ورکړي بیا به روباسي دې کې به په جهنم کې د ټولو نه اخري سړی پاتې شي مسلمانانو چې اخري سړی پاتې شي نو دا په قرآن کې دي او دا په حدیثو کې دي دا په حدیثو چې کوم انسان دې رب ته سجده لګولې ده دې رب نو د جهنميانو مخونه به تک تور وي دا په قرآن شریف کې دي وایي تیمور جانان وجوه یومئذ نه څنګه دې ترهقها قطرا وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجر دا مخونه به تک تور
دومره به تور وي چې دا رسول الله مبارک وایي د شپې نه به زیات تور د میږي نه به زیات تور وي تک تور به وي دا قرآن کې دي د بعضې خلکو وجودونه به دقه شان سک تور وي خو دې کې به یو وجود داسې وي چې د هغه دا تندې به لږه رڼا کوي تور به نه وي دا لاسونه به یې لږه رڼا کوي دا زنګونونه به یې لږه رڼا کوي دا خپې به یې لږه رڼا کوي دا به څو چې دا به د ټولو نه اخري جهنمي وورئ ورې دا خبره وورئ په ده باندې به خپله سزا تېره شي رب ته به وایي زه خو مسلمان یم ما خو کلمه ویلله خو جهنم کې دا خپل عذابونو د وجې پروت یم ربه ما ته وګورئ ما معاف کړه دا ټیک ده چې ما ګناهونه کړي دي خو ما کله کله چېرته کال کې چېرته 2 کاله کې یو ځل خو ربه تا ته سجده لګولې ده هغه سجدې هغه نشان خو نن زما په دې تندي باندې دی دا به د ټولو نه اخري جهنمي وی الله به ورته چاو بېشکه تا ته ستا دا مخ نه دا دغه راخېږي وی الله رب العالمین دا د حدیثو الفاظ دي وی به چې د دې جهنم یا الله نو د دې جهنم د دې اور د خو مې لږ اخوا کړو وی الله رب العالمین به اخوا کړي وی خیر د جهنم هغه تونه به لږ اخوا شي تو به لږ لږ راځي خو اخوا به شي وی بیا به رب ته ډېره موده پس وي چې خدای ما خو ورته یو سجده لګولې ده که نه د دې جهنم نه مې لږ اخوا نو الله رب العالمین به مکمل د جهنم نه راوباسي دا ګورې دا یو سجدې د 2 سجدو د برکت وی بیا به الله رب العالمین ته وایي چې خدایه پاکه ستا در کې هېڅ کمي نشته چې دومره دې راوختلم ما خو تا ته سجده یو ځل لګولې ده که نه وی الله رب العالمین به وایي د جنت دروازې ته ما ښځ وخت راله لاړه اخري خبره به تا حاجي صاحب دغه وکړه حاجي سجاده دا وکړه چې الله رب العالمین به د جهنم نه راوباسي د جهنم نه د دغه یو نهر د په هغې باندې به پاک او بیا به ورته الله به وایي چې اوس نور د جهنم دروازې بندې کړي دا د ټولو نه اخري جنتي دی دې نه بس په بل کس جنت ته نه ځي بس دا اخري دی ځکه چې د یو ځل 2 ځله 3 ځله رب ته سجده لګولې ده وایي رب چې د جهنم نه راوباسي جنت ته به یې داخل کړي ما خذ اخري خبره به دا وکړم چې الله رب العالمین مو دوی ځه په خپل رحم او فضل مې د جنت درکړه څومره مې جنت درکړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 1 2 3 سجدې دي لګولې دي د دې د برکته تا ته جنت میلو شو نو څومره جنت میلو شو دا رسول الله مبارک وي دا ټوله دنیا وګورئ والارواح اجي ګوله والارواح دا ټوله دنیا وګوره دا څومره ده end of the کم ځای کې دا څه ده اخري سیوا ده هېڅ پته نه لګي د دې دنیا چې دا کم باندې مونږ اوسو د دې دنیا مطابق لس چند دا دنیا مطابق د دې نه زیات جنت به دي اخري جنت دی الله لس چند زیات جنت د دې دنیا مطابق چې لس چند کې دومره جنت به دا د ټولو نه اخري وي چې چا رب ته یو 2 سجدې لګولي الله رب العالمین مولا ول زما عزتمند ورونو استاد سوچ کوي فکر کوي تاسو سوچ او فکر لګ ذهن کې راولي چې تاسو مونږه الحمدلله دې رب ته سجدې لګو څومره سجدې لګو زیم هغه نوافل هغه سنت باخواږو اسی تاسو د یو په یو شواروس کې تاسو څومره سجدې رب ته لګوي لږ شمارو کې د سار په موږ کې صرف فرض یادو مجي صاحب اگر آپ شمار کاوه د سار په موږ په 2 رکعات فرضو کې څو سجدې دي سالو شماره د سار په هغه کې سلور دي د ماسپخین په فرض منځو کې څو سجدې دي اته وای څو شوي 12 شماره د مازیګر هغه کې څو دي اته وای په څو شوي شل شوي بیا په ماخام کې څو سجدې دي شپږ د ماخام موږ کې شپږ شو او د ماسختن په موږ کې څو سجدې دي اته 34 او د ویتر په شان د فرض دي ویتر کې څه دي شپږ نو 40
دا میرا ته صرف د فرض منځ وي چې ته په 24 غنټې کې د فرض منځ کې لګیایي 40 سجدې روزانه الله رب العالمین ته کوي. هفته کې به څومره وکړي، میاشت کې به څومره وکړي، کال کې به څومره وکړي، دوه کې به څومره وکړي. د دې سجدو د برکت په الله تعالی کم مقام او کم مرتبه ده. په دې ته لږ شان سوچ وکړئ، دې ته لږ شان فکر وکړئ. دا ډېر لوی انعام دی نو زما عزتمند وروڼو، موږ د دې نه نه یو خبر. موږ خو بس راشو ډز او غړپ او خبره ختمه. د دې خبرو ډېر اهمیت نشته. د دوه او درې سجدو د برکته تعالی د دې دنیا 10 چنده زیات جنت درکوي چې ته روزانه الله ته څلوېښت. دا مې راته سنت یاد نه کړل، دا مې راته هغه کوم نفل چې کې هغه یاد نه کړل، دا مې راته صرف د فرض وي چې هغې نفل سره کې نو تقریبا د 200 نه زیاتې تسبیح دا د الله ډېر لوی شکر ادا کوي، دا الله لوی رحم په ځان باندې کوي. نو سجده ډېر لوی عظیم عبادت دی، ډېر مبارک عبادت دی. دا رب ته خامخا لګوي، خو په صحیح طریقه لګوي. موږ خلک په صحیح طریقه سجده نه لګوي. د سجدې چې کوم اندامونه دي دا په صحیح طریقه لګوي. اووه اندامه د سجدې دي، اووه اندامه دوه دا ګوتې دي، دوه دا پنډې دي، دا ګوتې د دوه خو دي، دوه دا پنډې دي، څلور شوي، دوه دا لاسونه دي، شپږ شو، او یو دا مخ شو. دا مخ شو. دا په صحیح طریقه رب ته په اطمینان سره لګوي، په اطمینان سره. کم از کم د آخري حد سبحان ربي الاعلى دا پکې پوره دا لګوي. سبحان اوس د سبحان ربي الاعلى څه مقصد دی؟ د هغې کوم مطلب دی؟ الله حاجی اصل جانه په دې خو ځان له جمعه غواړي چې سبحان ربي الاعلى کم مقام او کم مرتبه. ته د چا صفت په کومه طریقه کې دا عظیم مخ دې راواغېستو، دا سر دې راواغېستو، رب ته دې په دې ذلیله ځمکه باندې ولګوو. بیا سوې سبحان پاکي ده رب، پاکي ده رب زما دپاره کوم رب چې اعلی رب دی. زه اسم نیم الله اعلی دی. دا ګوره ډېر لوی مقصد دی، دې نه موږ نه یو خبر. نو دا په اطمینان سره وایا. دا نه چې غوبل دي جوړ کړي په یو 2 سکندو کې یو سجده ولګي او بیا دست او غلط په دست او غلط په. زما دې د خدای په ذات باندې قسمي چې دا تا دز او غلط جوړ کړی دی که نه، د رسول الله مبارک د حدیث مطابق دغه مونځ راولي او د انسان په دې مخ الله ورکوي. ولې دا مونځ دا دز او غلط جوړ کړی دی، نه رکوع شته، نه سجده شته، نه قومه شته، نه جلسه شته. یو غوبل به دې جوړ کړي وي، د دې غوبل اکس مقصد نه دی. نه، کم از کم سبحان ربي الاعلى لږ په قلار ووایه چې د دې مقصد څه دی. دا زه تا د سجانه تا د درشم او ورته وایم چې لکه ګرسه بېګا دغه راکړه دغه راکړه نو تا سر ته ووایه چې دا څه لیوني او چې زه تا ته په یو وقار په یو عزت باندې ستا ته نو ته به زما خبرې ته غوږ وي. دغه شان رب هم وایي لږ ما ته په عزت په وقار سبحان رب کم از کم دا 3 کرته او زیات ته زیات 15 کرته 7 کرته حدیثو کې باقاعده راغلي دي 11 کرته دا وایه. خو خدای جمع کې راته ځکه ډېر نه شي ویلی چې اکثر پکې مریضان دي، نو موږ ځکه د 3 ځلو نه د 5 ځلو نه زیات نه وایو. په قلار وایه، په دغه بیا ښه ښکلې راوچت شه. دا نه چې په داسې کې داسې کې د دې مونځ هېڅ مقصد نشته. نه، راوچت شه، کښېنه. د دې 2 سجدو په منځ کې چې کومه دعا ده په دې په ګرمي بیان کړی دی. کومه عظیمه دعا ده، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. ما خو تا ته وایي مونځ د الله نه د غوښتو یو عظیمه ذریعه ده، خو موږ پوه نه یو. 40 کاله مونځونه وکړل هېڅ مقصد. نو بیا دا وایه او چې کله ځان لې نو کله ځان لې رسول الله مبارک پس عجیبه عجیبه دعاګانې کولې. کوې دعاګانې په دې سنتو کې په دې نفلو کې اوږدې دعاګانې کوې، قرآني دعاګانې کوې چې کومې درځي د عربۍ والا. ربنا ظلمنا انفسنا دا وایا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دا عربی چې څومره دعاګانې وایا او رسول الله مبارک په کومه دعا وي. الله اکبر. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زړونو اړونکي او اړه ذاته ثبت قلبي على دينك. خدای زما دا زړه په دې خپل دین باندې مضبوط. سید الرحمن عزیز صاحب ډېره بهترینه دعا ده.
یا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك على طاعتك. خدای ما په خپل طاعت او په خپل بندګۍ باندې قائم او دائم وساتي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دعاګانې دا رسول الله مبارک وی او دغه د دعا د دعاګانې پکې غواړي د دې قسم دی په نفلو کې په سنتو کې د دې ډېر لوی ثواب او ډېر لوی مقام دی او دې سجدي کوي. سجده د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی. ما تاسو ته په تېره جمعه باندې ویلو چې د حکم به وشي چې سجده وکړي الله ته. څنګه هغه آیات زما د ذهن نه وتې ورجانه نو دوی به سجده اونکي الله ته. ولې دوی سجدې په دنیا کې نه دي کوي په دنیا کې نو دا دنیا دا سجده به ستا د آخرت د نجات وي ذریعه دی. نو زما عزتمند ورو دا مونځ د الله یو ښکلې عطیه ځان دپاره وګڼئ یو ښکلې ډالۍ د ځان دپاره وګڼئ او بیا خصوصا په دې سجده کې رب ته ډېرې دعاګانې کوئ. فرضو کې خیر یا صرف الفاظ وایې او چې کله سنتي نفلي د عربۍ ښکلې ښکلې دعاګانې پکې کوئ. د خپلو ائمو نه تپوس وکړئ زده کړئ. نن سبا خو د دې میر غضب زمانه ده په دې باندې هر څه دي. وګورئ دا دعاګانې چې دي دعاګانو کې کمې دعاګانې په سجده کې کول پکار دي. قسم دې دنیا به هم خشته وي او آخرت به هم خشته وي. نو سجده الله رب العالمین ته د نزدېکت لویه ذریعه ده. اوس چونکې هغه آیاتونه داسې دي چې هغه د سجدې آیاتونه دي زه یې ویلی نه شم. یعنې وسجده بیا ورپسې ای الله وایي سجده ماته وکړه او ما ته را نږدې کړه. دا د قرآن آیت دی. زما او ستا ما ته نږدې کېږي. الله په قرآن کې الم تر ان الله والشمس والقمر والنجوم والشجر والضواب تنوار سپوږمۍ اونې بوټي الله وی ټول ما ته په سجده باندې پروت. دا د قرآن شریف آیات دی. خو چونکې هغه آیات د سجدې دي اوس پر باندې په ټولو باندې سجده واجب شي د دې د وجې نه دی. نو صحابه چې دا کم مقام ته الله رسول دي او ربي صفتونه کوي ربي صفتونه کوي. والذین معه آیا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د دې مخ نه رڼاګانې دي او د قیامت پر ورځ به ستا د مخ نه قسم په خدای دا ټول جهان به معطر کړي وي رڼا کړي به وي د دې سجدې د برکت. نو سجدې الله ته په قلار کوئ په ښکلې طریقه کوئ. ډېرې دعاګانې پکې الله ته کوئ او دا نه چې ډز او غلپ په ډز او غلپ والله العظیم کو تعالی الله والله العظیم د رسول الله په منبر راته چې سره له نظر په قلار سجده کوه. رب ته کم از کم 3 ځله 5 ځله سبحان ربي سبحان ربي دا وکوي سبحان ربي الاعلى. تصور هغه الله ته ځان جوړوي. نو ان شاء الله دا سجده به دنیا کې کامیابی او آخرت کې کوي. رب دې مالم د خپل سجدي توفیق راکړي او تاسو له دې الله درکړي. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الله ته زموږ د ټولو ناراضي شي زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دواړو جهانو خیرم نصیب کړي. د صحیح سجدې موږ او دوی ټولو له توفیق را لڅي په خپلې طریقه موږ ټولو له سجدې توفیق را لڅي دواړو جهانو خیرم نصیب کړي دواړو جهانو شر نه محفوظ کړي او خدای پاک ته هر عمل د خپل رضا لوی سبب وګرځي. څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي. څومره مردگان وفات دي الله یې ټولو مغفرت ورکړي. جامع مسجد حلیب آباد ته چې څومره گزار راځي هر قدم یې پته نیکه کې واچي. زمونږ حاجی سید الرحمن صاحب دا خو دې د کوارټر خو دې د لندن د برمنګم کې دی اوسي په انګلند کې او انګلند کې زموږ دا بیانونه په نت باندې ورته انګلند نه راغلي دي دلته او وی بیان اورم او بیان مستاوي صاحب ټول په نت باندې هر جمعه بیان ځا التورم ډیر د مینې او د محبت اظهار کړي د الله دې دا قدمونه پته لري کې واچي. الله دې ولې د دوارو جهانو خیر وکړي. نورم زموږ ډیر مرګري د بهر د مردان نه مرګري راغلي دي په خور نه هر یو قسم دې دا ټول په مینه او محبت باندې راځي. دا په حقیقت کې موږ په هیڅ زم نه یو خدا د رسول الله مبارک دې منبر سره دې خبرو سره دې مینه محبت دي الله ټول خپل مینه محبت ورکړي. دوالو جهانو خیر نصیب او د دوالو جهانو شر نه محفوظ. په اخلاص باندې دعا وکړه. ما یو جمعه د جمعې مخکې د دې جمعه لپاره د پکو اعلان وکړ. نو الله رب العالمین دې د دې ټول مرګورو په جندونو کې ډیر برکت واچي. ما وتی پکی والے ټول پکی تقریبا بار زمونږه د سولر هغه پکی دي هغه ټول هغه واغشت او ټول چا دوا واغشتل چا درې چا سلور
چا یو هغه خپل اخلاص یو کو ډیرو مرګورو نمونه نشم غشته د نمونه نه منی کړی مې بار په دې برانډه کې مبارک سین کې تقریبا 10 شپکیه موږ لواغ بیا مې دې بل جمعه کې اعلان وکړم چې موږ د سولر ضرورت دی دا یو څو سره لګیدلې الحمدلله دا پکې نشي نشته سولر ضرورت دی سولر لمبر ګورو هغه پیسې راغونډې کړې او ډیر په اخلاص باندې اوس وزر د کم نمونه عالم ډیر په اخلاص باندې چا نیمه شیشه چا یو شیشه هغه اخلاص یو کو دغه مرګرو چې دا کم اخلاص کړی دی الله رب العالمین دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او الله دې د خپل رضا به سبب وګرځي او د دې هغه عوضی دی ولهم په دنیا او په آخرت ورګي زمونږ د مرګرو د جمعات چې کم دا دغه دی د انتظامی والا دي دا وی دا خیال چې ان شاء الله دا 2 صفه پکې مونږه هم داغه 120 واټ دي نو چې 2527 واټ کو نو دا سولر به موږ نه برديږي نو دوی یو اراده کړی دا وسره سشته نه اراده کړی نو دوه کې چې الله دوی په دغه اراده کې کامیاب دي او د دې په الله د غیب ول امداد او الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب دا یو سوال چا کړی دا خود دا ویخته خرڅول څنګه دي دا حرام دي حرام دا پیدا خلک د خود ویخته خلک خرڅي د زنانو دا ویخته د زنانو د انساني وجود خزه پرې د انساني وجود ټول اعضاء دا ډیر معتبر دي د دې خرڅول بالکل قطعي حرام دي نو د خزي ویخته خرڅول دا قطعي حرام دي دا چاو کو دا عظیمه ګناه وکړه دا بعضی خلک کلی د خزو دا ویخته هغه بار راغونډي او بیا څاوي چې مار سکه لګي خدا حرام دي د دې غشتل د دې پیسې داسې دي لکه خنزیر چې اله او خنزیر خرڅه دا حرام دي دین د الله موږ تاسو سنت کې ورو